السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان او د آیرلینډ څخه کوم راتلونکي میاشتې کې یو 3 میچو سیریز ترسره کیدونکې ده. د دغه سیریز په هکله به زه تاسو ته ووایم چې آیا دغه سیریز به لایو نشر کیږي او که نه به نشر کیږي، او دې نه علاوه به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې ووایم چې رشید خان دا خبره کوي چې ما یو نوی بال زده کړی ده. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دغه چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. نو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، افغانستان ملي ټیم به له آیرلینډ ملي ټیم سره 3 شل ورځې لوبو سیریز ترسره کیږي. که موږ وګورو دغه سیریز په مارچ میاشتې کې ترسره کیږي او اولنۍ لوبه په 4 مارچ باندې ترسره کیږي، دویمه لوبه بیا په 8 مارچ باندې ترسره کیږي او همدغسې دریمه لوبه بیا په 10 مارچ باندې ترسره کیږي. نو زه به تاسو نه اوس نه همدغه یو ډېر ښه خبر به زه تاسو ته درکړم چې دغه لوبې کومې دي چې افغانستان او د آیرلینډ دغه به حتما لایو نشر کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې سټار سپورټ چینل چې کوم چې د هندوستان مشهوره چینل ده، په هغې باندې به هم لایو نشر کیږي. حالانکې د دغه خو معلومات نشته، د سټار سپورټ باندې به حتما نشر کیږي او که نه به نشر کیږي، ځکه سټار سپورټ سره ډېر زیاتې لوبې او هغوی هغه وخت کې دغه لوبې نشر کوي چې هغوی سره نور سیریزونه نه وي. خو زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان ملي تلویزیون چې کوم ده، په دغې باندې به حتما لایو نشر کیږي. دغه خبر خو تر اوسه پورې نه ده راغلی، خو زه تاسو د اوس نه همدغه ښه خبر درکوم چې د افغانستان او د آیرلینډ چې کومې 3 شل ورځې لوبې دي، دغه به ملي تلویزیون باندې به حتما لایو نشر کیږي، ځکه افغانستان کرکټ بورډ ملي تلویزیون سره دغه کانټریکټ کړی ده چې د افغانستان راتلونکي څومره لوبې هم چې دي تاسو به دغه لوبې لایو نشر کوئ. نو دا یو ډېر ښه خبر ده. او بل به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې ووایم چې رشید خان خپله نوې مرکه کې دا خبره کړې ده چې ما یو نوی بال زده کړی ده. حالانکې وایي هغه بال چې کوم ده هغې باندې ما کار شروع کړی ده او زه غواړم چې د استرالیا سره هغه ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده هغه کې دغه نوی بال دغه خپل مینهوالو ته وښیم. دی وایي چې زه اوس شل ورځې لوبې چې کومې دي په دغه کې دغه نوی بال نه کوم، ځکه د ما که شل ورځو لوبو ریکارډ تاسو وګورئ په بیګ بیش لیګ کې ما څومره ښه بالینګ ترسره کړ، یعنې په شل ورځو لوبو کې زه ډېر ښه روان یم. خو دغه ټیسټ لوبه چې استرالیا سره ترسره کیږي، زه به هغه نوي بال باندې مې اوس نه کار شروع کړی ده او هغه وخته پورې به د ما هغه بال هم ډېر خطرناکه سي او خپل مینهوالو ته به د استرالیا خلاف په ټیسټ لوبه کې وښیم.